د 2 ورځې کېږي قاري سعید خوستي حفظه الله په اړه باندې د مرجفون فی المدینه د هغوی اولادونو یوه شایعه خپره کړې ده. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ، د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. په نننۍ لنډه خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. څه موده وړاندې په ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي باندې ځینې ناوړه تورونه ولګول شول. دغه تورونه چې ظاهراً د اماج نیوز له لوري خپاره شوي وو چې د باغیانو په اړوند یو ټولنیزه رسنۍ ده. که څه هم خپله قاري صاحب سعید خوستي دغه خبره په کلکه رد کړه او مکمل وضاحت یې ورکړ. خو څرنګه چې قاري صاحب سعید خوستی د اسلامي امارت په مبارزینو کې تر ټولو خلور او د منطق خاوند و، نو ځکه دښمن داسې یو نفر ټارګټ کړ تر څو د مشروعیت او معقولیت چې د عامو هیوادوالو همدارنګه د اسلامي امارت د غړو او نور عادي مسؤلینو ترمنځ پیدا شوی و راکم او له منځه یوسي. همدې مسئلې ته په کتو د هیواد پیاوړي شیخ عبدالحمید حماسي هم د قاري صاحب سعید د په اړه وضاحت ورکړی. د ښاغلي شیخ حماسي په ټولنیزو رسنو کې یو وایرل شوی ویډیو چې په کې ښاغلی شیخ صاحب د قاري صاحب سعید په اړه وضاحت ورکوي. شیخ عبدالحمید حماسي وایي قاري صاحب سعید له نږدې پیژنم. هغه یو دروند او متدین او په دین مین انسان ده. ښاغلی شیخ حماسي هغو کسانو ته چې دغه افواهات خپروي د مرجفون فی المدینه لفظ استعمال کړي. مرجفین په مدینه کې د منافقینو هغه خطرناکه ډله وه چې د دښمن لپاره سترګې او غوږونه وو. دوی به د مسلمانانو پر ضد د دروغو خبرونه خپرول او یا هم هغه خبرونه چې د مسلمانانو پر ضد وو. دوی به هغو خبرونه او افواهات خپرول تر څو عام خلک د مسلمانانو څخه زړه توري او د مسلمانانو د پرمختګ مخه ډب کړي. ښاغلی شیخ حماسي زیاتوي د 2 ورځې کېږي قاري سعید خوستي حفظه الله په اړه باندې د مرجفون فی المدینه د هغوی اولادونو یوه شایعه خپره کړې ده چې مسلمانان پې کمزوري کوي. نو غواړم یوه لنډه خبره وکړم. مسلمانانو ورونو په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه ډله وه چې هغې ډلې ته یې مرجفون ویلې. دا د منافقینو یوه ډله وله. الله عز وجل د دوی په اړه باندې قرآن را نازل که او قرآن د دوی صفت وکه. نو غواړم اول لنډه دغه ډله چې د رسول الله زمانه کې وه لنډ خبره پې وکړم. علماوی دا مرجفون څوک ول؟ وهم اخطر فئة، دا یوه ډېره خطرناکه ډله وله. حذر الله رسوله منهم، الله عز وجل خپل رسول له دوی نه وویرو چې دغې ډلې د مرجفونو نه ځان وساتئ د الله رسوله. فهم عین للعدو، دی د دښمن سترګې دي. ولسانه بین المسلمین، او د مسلمانانو په مابین کې دا د دښمن ژبه ده. ینشرون الاخبار الکاذبه، د دروغو خبرونه نشر کوي. هر وخت کې د دوی دا عادت ته چې کله مسلمانانو ته الله عز وجل یوه خوشحالي راولي نو دوی د مسلمانانو په مابین کې یو دروغ خبر نشر کی. الشائعات المغرضه، هغه شایعات چې د دوی غرض وي، د دوی کوم غرض پکې نغښتلی وي چې هغه د مسلمانانو کمزوري کول، د مسلمانانو شرمول، د اسلام د دین په ضد باندې چې کومه دسیسه لري هغه خپره کي. والوقائع الباطله والاراجیف المصطنعه، هغه دروغ چې دوی له ځانه جوړ کړي، مخکې پلانونه ورته جوړ کړي وي چې خلک پې مشغول کی په دې باندې. یو څو ورځې دا خلک په دې دروغو باندې مشغول کی، دا چې بیا ورکه سي بله را پیدا کی. د دوی ټول عمر همدا عادت ده چې یوه راپورته کې بیا په هغې باندې مسلمانانو یا ټول خلک مشغول کی، بیا هغه چې غلی سي بیا بله را پیدا کی. ښاغلی شیخ حماسي همدارنګه زیاتوي چې په پاکو مسلمانانو باندې دا ډول تهمتونه د دښمن د دسیسو لړۍ ده چې همیشه د هغو مسلمانانو دپاره استعمالیږي تر څو د دوی مخه ډب شي. ښاغلی شیخ حماسي وایي د موسی علیه السلام چې کله په یو مجلس کې تقریر کاوه، د موسی علیه السلام تقریر په ټولو خلکو باندې ښه اثر وکړ
په دې وخت کې فرعون یوه داسې ښځه ګمارلې وه، ورته ویلي چې ته به په موسی علیه السلام باندې د زنا دعوه وکړې چې موسی علیه السلام له ما سره دا زنا کړې ده. همدارنګه په د قرآني کیسو له جملې څخه د حضرت یوسف علیه السلام کیسه ده چې د دغسې یو ناوړې دسیسې له امله تر زندانه ورسېده. دغه کیسې چې الله تعالی په قرآن کریم کې ذکر کړي بې له څه نه دي، دا به په آینده کې هم پیښیږي تر څو هغه مسلمانان په دې ډول بدنام کړي چې هغوی د مسلمانانو ترمنځ مقبولیت لري. څرنګه چې افغاني ټولنه د پت او عزت او وقار په ډکه یو ټولنه ده، نو دښمن دغه راز درک کړی. هغوی په دې توګه غواړي چې مسلمانان بدنام او د اسلامي امارت د پرمختګ لارې ډب کړي. ښاغلی شیخ حماسي وایي دی مونږه د اسلام معنویات نسی ټیټولی، مونږ له مبارزې نه نسی ستړي کولی. ټولو مبارزینو ورونو نه مې دا غوښتنه ده چې دغسې دسایسو ته ډېر متوجه واوسیږي، دغه د مرجفونو په مقابله کې کلک ودرېږي، قلم او ژبه ستړي نه کي. دا یوه مشهوره خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به منافقونو مرجفونو دا کار کو. بل یوه خبر بله دا ده د ښځو قید او چل دا تر هیچا نه پټ نه ده. په منافقو فاسقو ښځو کې داسې چلونه او قیدونه سته ده. علما په کتابونو کې لیکي و یو وخت کې یو سړی و، واده یې درلوده، ښځه یې وه، د ښځې منافقه چلبازه ښځه وه. دې ښځې ته یو سړی ورسره جوړ سو، د بل سړي ورته ویلې وی زه تر څو تا نه منم چې د خپل میړه په مخ کې ما سره ته زنا ونه کې، زه تر څو تا نه منم داسې یو قید و چل را جوړ که. فاسقې و فاجرې ښځې په قیدونو جوړولو کې داسې مکارې وي، داسې زړه او فریبونه کوي. نو دا ښځه راغلله، خپل میړه سره کور کې ناسته ده او په کور کې یوه دنه د خرما ونه وله. نو دا ښځې میړه ته ویلې وي زه به نن د خرما ونې ته وخیزم، دا تازه خرما به زه راوشکوم. پاس چې ونې ته وختله، نو په ونه کې خرما راشکولې چې کته یې راوکتل په زړه سوله. ولې زاړې میړه ورته ویلې وی تا سره دا ښځه کټ کې څوک ناسته ده؟ هغې ورته ویلې لیونۍ لیونۍ مه کېږه، ما سره هېڅوک هم نسته ده، زه تنا ناسته یم، تنا ناست یم، هېڅ ښځه نسته. وي نه، بس هغه د ته ورسره لګیا یې، معامله ورسره کوې، زنا ورسره کوې. هغې ورته ویلې ته ځان نه ساده مه جوړوه، ته راکته څه کمه ده ښځه. نو ښځه زاړي په ونه کې، بالاخره راکته سوله چې هېڅ چی شیم نسته ده. نو میړه ورته ویلې زه تا خو خرما راونه شکوله، خرما ته دې زړه سوی زه به وروخېزم دې ونې ته. نو دا ښځه کېناستله په کټ کې، دا سړی ونې ته وخته، چونکې دا ونه اوږده ونه وه، د خرما جګه ونه وه. دا میړه چې سر ته وخته، دې ښځې سړي سره تیاره وعده کړې وله. نو سړي ته ویلې راسه. نو ښځه ورته څملاستله، سړي زنا ورسره شروع کړله. چې سړي له پاسه راوکتل، یو ور یې وخندل، وی ولې خاندې؟ وی تا په سترګو کې څه مشکل نه و؟ دې ونې په سر کې څه خبره سته؟ زه چې دا ونې ته اوس راوختلم، هغه ده تا سره یو سړی لګیا د زنا در سره کوي. نو بس ته نه یې ملامته ښځې، دې ونې کې څه کمال سره دا ونه لکه سې ساحره سوې ده. نو چې زنا یې ورسره وکړل، هغه تر څو خرما وې راشکولې، سړی لاړو، دغه ارمان یې پوره که، میړه یې وغولو، چل یې ورسره وکړ. همدارنګه څو ورځې وړاندې د کندهار مشهور عالم مولوي صاحب دیوبندي هم د قاري صاحب سعید په اړه وضاحت ورکړی و. هغه په خپل بیان کې مسلمانانو مسؤلین دې مسلې ته متوجه کړي وو تر څو د دښمن له داسې چالونو څخه ځان وساتي او په آینده کې دې نقطې ته پام وکړي، ځکه د دښمن لخوا داسې چالونه او دسیسې جوړول د اسلامي امارت د بدنامۍ لپاره دي او هغه اشخاص یې ټارګټ دي چې هغه د ولس ترمنځ مقبولیت لري. ښاغلی مولوي صاحب دیوبندي د قاري صاحب سعید د کور د حالاتو په اړه وایي چې 6 میاشتې مخکې ورته چا ویلي چې د ښاغلي قاري صاحب سعید په کور کې حالات نازک دي. ښاغلی مولوي صاحب دیوبندي زیاتوي بیا په دا کورني مشکلات هم خبرېدم، حتی زه په دا روژه کې انشاءالله الرحمن عمرې ته تلم، هم یو چا راته ویل قاري صاحب ډېر ژوند خراب دی، کور ښځې ویډیوګانې ځینې کړي دي، پر ده باندې شان مني، وایي که نه ستا ویډیوګانې به پورته کړم. نو دعا یې ورته کوم، ما دعا یې به خود کوو.
بیا مې چې څه معلومات وکړل یو چا راته وویل چې مرکانو 3,500 که 2,000 ښځې دلته په کابل کې روزلي دي تنخوا یې ورکوي دا اوس چې شوشو مخام پر دا سړکانو زه وینم دا هغه ښځې دي د ده دپاره یې روزلي دي چې علما او مجاهدین ته ځانونه ورسوي حتی لڅې ویډیوګانې راوباسي نو چې ماینه شو د سړي بیا خو نو ماینه هر ډول خیانت د سړي سره کولی شي د سړي لڅه ویډیو هم راایستلی شي د سړي د ژوند او د خونې هغه محرمات او هغه پټ شیان ټول ایستلی شي دا ښځه د امریکایانو د پروژې ښځه ده که د سید خو معزز دی نور ځان د دې ښځې سره په جنجال کې نه اچوي باید نور مسلمانان هم پیدا شي چې په دې ښځه عریضه وکړي چې د یو عالم توهین کوي محکمه ده راسه 6 میاشتې مخکې زه خبر یم ګوره زما د الله په ذات قسم یې کوم قاضي سید خوستی مخامخ لیدلی د ټلیفون پر مخ تاسو هم لیدلی دی ما هم لیدلی ولا لازم که د ولایت رشته ورسره لرم ولا لازم که د قوم رشته ورسره لرم نه مې بیا نیت دی چې ووینم صرف د یو مسلمان په خاطر چې مسلمان دی عالم دی توهین یې وشو د ښاغلي قاري صاحب سعید خوستی په اړه دغه افواهات په داسې ډول خپاره شوي وو چې په هغه ورځ د امریکایي اشغال څخه د افغانستان د ازادۍ د لمانځل لومړی تلین و په دغه ورځ د داسې معاملې افشا کول یو واضح او ښکاره دلیل د دې لپاره و تر څو دښمن غوښتل د اسلامي امارت د کامیابۍ څخه د عامو خلکو مخ بل خواته واړوي همدارنګه وروسته دغه مسله په مکمله توګه ښکاره شوه د هغو خلکو مخ تور شو چې په دې اړه د دروغو تبلیغات کړي ښاغلي قاري صاحب سعید خوستی د خپل واده کارتونه او همدارنګه په هغه هوټل کې چې د واده مراسم ترسره شوي ویډیو خپره کړي له دې سره هغه کسان چې د دروغو تبلیغات یې خپاره کړي وو پوزه یې سپېره او مخ یې تور شو د ازان نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره هیله د خپل نظریات او وړاندیزونه راته په کومنټ کې ولیکئ